ای طالبانو ټګانو هیبتیانو زناورانو او بې ننګه غلامانو، تاسو چې دا خبره کوئ د امریکې سره مو سرسخته دښمني او 20 کاله جهاد کړی. زما یوه پوښتنه ده چې دا دښمن بیا تاسو ته دا 100 میلیونه 80 میلیونه ډالر هره اونۍ هره هفته د څه دپاره درکوي؟ د بشري مرستو په نامه چې یو بشر افغانستان کې پې موړ نه شو، یوې کونډې او یتیم و غریب و فقیر ته مرسته ونه شوه، نو دا پیسې چېرته ځي؟ دې ته جواب ورکوي که نه یار؟ جو بایډن خو دا خبره وکړه چې طالبان موږ په ډېر ارزانه نرخ په مزدورۍ باندې اخیستي دي. بله پوښتنه مې دا ده چې روسي، چین او ایران سره په اول ورځو کې ستاسې ډېرې ښې اړیکې وې. دا اړیکې ولې وشکې دي؟ ولې سستې سوې؟ ولې کمزورې سوې؟ هغوی ډېر ناوخته په دې باندې پوه شول چې اوهو دا خو امریکې راوستلي دي په لسګونو میلیارده ډالرو نظامي تجهیزات، وسایط او وسایل یې ورته ورکړل. هره هفته ورته 40 80 یا د سیګار په دعوا باندې 100 میلیونه ډالر ورکوي. دا خو امریکا غواړي چې څور به چاغ او غټ کړي او دلته روسیې او چین او ایران ته خطره ترېنه جوړه شي. ځکه خو د نړۍ ځینې مشرانو بار بار دا چیغې وکړې چې د افغانستان د دهشتګردو تروریستانو په ځالو مرکزونو د بدلیدو په حالت کې ده. او شهباز شریف خو حتی لا ویلي چې افغانستان د نړیوالو سرسختو تروریستانو مرکز جوړ شوی ده. نو دا په دې معنا چې د غریب او فقیر ولس ته یو بل جنگ را روان ده چې تباهي او بربادي به پکې د افغانستان کیږي. تاسو دومره بې عقل احمقان یې چې د یو ویښته دپاره مو ټول پوستین ته اور واچوه، د یو اسامه دپاره مو 20 کاله د افغانستان په لکونو افغان وګړي شهیدان کړل. بدبخته مو کړه دا خاوره. اسامه به مو ورکاوه که نه؟ اسامه څه د اوس بچی و؟ دا خو څه د ابو جندل رضی الله عنه نه څه لوړ نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کفارو ته تسلیم کړ او تاسو وروره اسامه نه ورکاوه؟ که تاسو احمقان نه وي ورکړی به مو که نه، وطن به مو دې حالت ته نه رارسوه. دا په دې معنا چې ستاسو همغه جاهلان یې چې د اسامه په سر باندې مو دا هیواد 20 کاله تباه او برباد کړ، اوس یو بل غم دې هیواد ته راوړئ چې د روسانو، چینایانو، ایرانیانو او د امریکایانو د جنګ میدان دلته جوړ شي.